أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مخکی آیت مبارکه کې د منافقینو مؤمنانو لرا او خلق لرا د جهاد نه د بدزنه کولو د پاره د هغوی یو غلطه پروپاګاندا بیان شوله چې دوی عام طور دا خبره کوي چیرې دې په سفر نه وته او غزا له نه وتلې دې به نه مړ کېدی. نو دې آیت مبارکه کې الله تعالی جهاد ته د تللو ترغیب ورکوي. نو فرمای ولئن قتلتم فی سبیل الله، کچری تاسو د الله په لار کې قتل کړلې شي او متم یا بغیر د قتلېدلو نه په خپل مرګ باندې مړه شي د الله تعالی په لار کې، نو ضروري خبره ده د الله تعالی په لار کې مړ کېدل یا قتلېدل دا خو لوی اعزاز دی. په دې باندې د الله تعالی بخشش حاصلېږي او د الله تعالی رحمت دا پې حاصلېږي. لمغفرة نو خامخا هغه بخشش من الله چې د الله د طرف نه دی د الله په لار کې په دغه مړ کېدلو یا قتلېدلو باندې ورحمت او رحمت د الله په لار کې په مړ کېدلو او قتلېدلو چې کم بخنه د الله د طرف نه میلاویږي او کم بخشش په میلاویږي او رحمت په میلاویږي خیر اخو ډیر زیات غوره دی مما د هغه سنا د هغه مال نه یجمعون چې دوی جمع کوي. گویا چې د آیت کې مبارکه کې فرمایي چې مرګ خو هغه خود به خود راتلونکی دی. اکه یو سړی غزا له ځي او که نه ځي، که دی په کور کې دی او که دی په سفر کې دی، مرګ خو دله راتلونکی دی. او که دا مرګ دته د الله تعالی په لار کې راغی په خپل مرګ سره یا په قتلېدلو سره، نو په دې باندې چې د الله د طرف نه کم انعام میلاویږي د بخشش او د رحمت هغه ډیر زیات غوره دی. او که یو سړی پرس کې ژوندی نو یا به دې تاوان کوي یا به ګټه کوي. که پرس کې د زندگی د تاوان زندگی نو بیا خو دې په خلکو هم بدلېږي او په ده باندې په خپل هم ځان بدلېږي. د دغې وجې نه خو ځینې خلک خودکشیانې کوي. او که فرض کې دې څه داسې کامیاب کار روزګار د ده شته چې دی ګټه کوي، نو دی به پیسې جمع کوي. نو دی چې کومې پیسې جمع کوي، نو که دی ډیر لوی محنت وکړي او ډیر زیاته پیسې جمع کړي، نو دا دنیا به پوره اړو دی والی د دې نه خو زیات څه کولی نشي. او الله تعالی به یو ادنا جنتی ته د لس دنیاګانو برابر جنت ورکوي. نو کم کس چې د الله په لار کې قتل کړلی شو
او کم کس چې د الله تعالی په لار کې د ته مرګ راغی نو چې دله به الله تعالی څومره لوی انعام او اعزاز ورکړي نو فرمای چې که یو سړی ګټه هم کوي نو زیات نه زیات دی بس جمع کی دی که ډیر څه جمع کی فرض کې ډیر څه جمع کړل نو اگر چې دی نشي کولای خو فرض کې پر دنیا یې وګټله او الله تعالی په یو ادنا جنتی ته چې کم جنت ورکې نو هغه به د لسو دنیاګانو برابري او د هغې راحت کامل راحت دی او دنیا چې د دې نه راحت کامل دی او نه خفګان کامل دی غمیم کامل نه دی غمیم هغه نیمچاو لنډې بوچې غمې دی د جهنم په شانتي غم خو د دنیا نشته دی او نه دی راحت کامل دی راحت هم کامل نه دی نو فرمایي چې د الله تعالی دغه رحمت او بخشش دا د هغه مال نه غوره دی چې دوی جمع کوي ولئن متم او قتلتم او کچری تاسو مړه شئ یا قتل کړلی شئ لإلی الله نو خامخا الله طرف ته تحشرون تاسو جمع کولی شئ یعنی د الله تعالی په لار کې مړه کېدل یا قتلېدل یا په د الله د لار نه علاوه هسې مړ کېدل او قتلېدل په دواړو صورتونو کې الله تعالی ته پیشي ده او ظاهره خبره ده چې کم کس د الله په لار کې مړ شوی دی یا د الله په لار کې قتل کړلی شوی دی دی چې الله تعالی ته پیشي کوي نو ضرور به د اعزاز کولی کېږي اکرام به یې کولی کېږي ځکه چې د خپل هغه زندگی د الله دپاره هغه قربان کړې ده نو فرمایي که تاسو مرئ او که قتل لیږئ خو الله تعالی ته به جمع کولی کېږئ نو کم خلک چې د الله په لار کې مړه شوي دي یا قتل شوي دي د هغوی به ضرور اعزاز اکرام کولی کېږي ولئن قتلتم کچری قتل کړلی شئ تاسو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې او متم یا مړه شئ لمغفرة نو خامخا بخشش من الله د جانب د الله نه ورحمت او رحمت خیر غوره دی مما داغنا یجمعون چې دوی جمع کوي ولئن متم او کچری تاسو مړه شئ او قتلتم یا قتل کړلی شئ لإلی الله نو خامخا الله تعالی ته تحشرون تاسو جمع کولی شئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي زموږ د درس یو ملګری بیمار دی دعا وکړئ پروردگار تو ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي پروردگار دې محله کې هسپتالونو کې څومره بیماران دي پروردگار ټول ته صحت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین